کوم پوځ چې انګریزانو د اسلام په نوم د مسلمانانو د وژلو دپاره جوړ کړی دی چې ډېر په مهارت سره 78 کاله وشو چې پښتانه افغانان په یو او په بل نوم باندې وژني او د دوی مدنیات لوټ کوي. د دې پوځ دنده په پښتنه خاوره جنگ ګرم ساتل دي. موږ او تاسو ولیدل چې په دې 78 کالو کې په هر نوم باندې دوی پښتانه ووژل، کله د اسلام په نوم باندې، کله د کمونست په نوم باندې، کله په یو نوم، کله په بل نوم، لکه اوس چې د اسلام او د جمهوریت په نامه باندې یو د بل سره جنگوي. دوی جنگ ساتي، اوبه خړوي او میان پکې نیسي. دوی خپلې دندې ته زور ورکړی تر څو پورې دوی په جنگ کې د افغانانو د پښتنو په وژلو باندې د امریکا نه ډالر واخلي او د پښتنو مدنیات په پښتنه خاوره باندې ډېر په اسانۍ سره ولوټي. دا موږ او تاسو ولیدل چې د 78 کالو دوی دا دنده بوتله. موږ د دوی اسلام هم ولیدل، د دوی جمهوریت هم ولیدل، د دوی پښتنو ته ګټه هم موږ ولیدله. دوی خپله دنده ډېره ښه په مهارت سره، ډېر ښه په تکتیک سره مخکې وړي. اوس موږ او تاسو د څه کول پکار دي؟ موږ او تاسو ته باید د 11 اکتوبر چې پښتنو یو پرېکړه کړې ده چې یو لویه جرګه به راغواړي، په دې کې به پښتانه په 13 کالو باندې دوی څومره ګټې د تور پنجاب نه ولیدل او څومره تاوانونه ولیدل، څومره مړي دي، څومره ژوندي دي، څومره مال لوټل شوی، دا ټول باید وسنجي او په دې کې داسې پرېکړه وکړي چې د تل دپاره د دې بلا نه، د دې ستونزو نه، د دې مصیبت نه ځانونه خلاص کړي. دا ستاسو دپاره یو ډېر یو قیمتي چانس دی. که دا مو د لاسه ورکړل 100 کاله به بیا ناست یاستئ تر څو پورې داسې یو څوک را پیدا شي چې پښتانه په یو ټغر باندې راټول کړي او دومره ذهنیت یې جوړ کړي لکه دا نن چې جوړ شوی دی. نو افغانانو نه، پښتنو نه هیله کوو چې هغه مشران وټاکئ دې جرګې ته، دې ناستې ته، دې غونډې ته چې د هغوی ذهنیت جوړي، چې هغوی د پښتنو د ګټو دپاره کار کوي، هغوی د پښتنو د مدنیاتو دپاره کار کوي، هغوی دپاره د هر شي نه دغه پښتون اولس او دغه خاوره مهمه وي، نه د بل چا غم. السلام علیکم ورحمت الله.